الکه توتی ګله د داود شاه څه پته ولګېده او که نه؟ نه کنه لاټینه، داود شاه وی ډېر په بد حالت کې دی. نه مړه. او کنه لاټینه، الله دې روغ موټ کي. آمین آمین. بس الله دې ورله روغ صحت ورکي. بس دې توتی ګله نور به دې کلار شو. دوستانو د داود شاه سره چې څه شوي دي، ډېر ظلم شوی دی، ډېر بد ورسره شوي دي. هلکه لاټینه ډېر زیاتې ورسره شوی دی، داسې نه په کار. خیر دی کو هغه ډم دی، خو یو مسلمان خو دی که نه؟ مسلمان د مسلمان روري. ولې نه زړه سره ولې نه؟ او دا واوره توتی ګله چې د یو مسلمان رور وینه تویول د تمامو انسانیت وینه تویول دي. څومره بده خبره ده. رښتیا خبره ده لاټینه، رښتیا. توتی ګله که یو سړی هر څه کوي ځان لیکي، که هغه ډم دی، که شاخیل دی، که هر څه دی، خو ځان لکي، خپل اخرت لیکي. داسې نه دي په کار چې یو سړی راپاسي او په هغه باندې ناڅاپه جاني حمله کوي. د ده نه به د خپلو اعمالو الله تپوس کوي، هغه به ورسره حساب کتاب کوي. تاسو ته څه حق دی چې تاسو راپاسئ او د غریب قتلوئ، د قتلولو کوشش کوئ. د ویډیو مقصد صرف زما دا دی دوستانو، رورولي پیدا کړئ، جنگ جګړې ختمې کړئ، په سوشل میډیا هم جنگ مه کوئ او هسې مخامخ هم جنگ مه کوئ. ختم کړئ دا بغض، ختم کړئ دا فتنه. ملګرو بس د بلې ویډیو پورې انتظار کوئ، د هغې پورې ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. شکریه.